سلامونه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ. یو ځل بیا معراج خان سکلز یوټیوب چینل له طرفه په دې ویډیو کې به موږ او تاسې په ایکسامپایر پراجیکټ باندې خبره کړو. دا د تازه ایکسامپایر پراجیکټ اعلان وکړ چې موږ مایننګ چې د یوازې تر 10 د سپټمبر د یعنې د دې میاشتې تر 10 تاریخه پورې تاسو ته مایننګ درکو. د هغې نه بعد بیا تاسو ته مایننګ موږ نه درکو. د هغې نه بعد به موږ شی کوو، موږ به دا کوین لیست کوو. نو دا مخکې ما تاسو سره په ټلګرام ګروپ او همدارنګه په واتساپ ګروپ کې شیر کړو چې ایکسامپایر په نامه کوم یو ټلګرام پراجیکټ چې دی دا جوین کړی. په دې کې کوینونه موږ ډېر ملګرو په اکاونټونه پکې جوړ کړي او ډېر ملګرو په نو پکې جوړ کړي. نو په دې ویډیو کې تاسو ته کار درښیم څنګه پکې اکاونټ جوړولی شو، څنګه پکې کار کولی شو، خپل لیول یې پکې څنګه جګولی شو او څنګه پکې ډېر کوینونه لاسته راوړلی شو. نو تاسو راسره دغه ویډیو تر پایه پورې وګورئ. زموږ چینل معراج خان سکل سبسکرایب کړئ در سره او دا ویډیو لایک کړئ تر څو نور ملګرو ته هم پر وخت باندې ورسیږي. که کوم ملګرو سره غوښتنه پوښتنه وکولی شي کمنټ وکړي. دا د ایکسامپایر کوم رسمي پیج چې دی یا رسمي چینل چې کوم دی د په ټلګرام کې هغوی دغه اعلان کړی دی. تاسې په خپله باندې هم لیدلی شئ چې تر 10 تاریخه پورې د همدې میاشتې تر 10 تاریخه پورې دوی مایننګ ورکوي. له هغې بعد خپل مایننګ چې دی ودرېږي. نو راځو په دې کې څنګه کار کولی شو، څنګه پکې اکاونټ جوړولی شو. د دې لپاره د دې پراجیکټ د ایکسامپایر پراجیکټ لینک به تاسو ته د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې میلاو شي. یا تاسې زما ټلګرام چینل ته راشئ، زما ټلګرام چینل در سره جوین کړئ. په ټلګرام چینل کې ما لینک شیر کړی دی. صحیح ده. د همدې ټلګرام چینل لینک په هم تاسو ته په همدې ویډیو په ډسکرپشن کې میلاو شي. ډسکرپشن ته لاړ شئ، هغې ځای باندې کلیک واخلئ. چې کله هم کلیک وکړئ تاسو ته په دغه شکل سره دا ټلګرام چینل یا به ایکسامپایر لینک په تاسو ته په دغه شکل سره پروت. یا تاسې د خپل ټلګرام ته راشئ، په ټلګرام سرچ کې ولیکئ معراج خان سکلز. نو تاسو ته به زما دغه ټلګرام چینل راواخلي، دا به جوین کړئ. چې کله هم جوین کړه به شئ په دې لینک باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. صحیح ده. د ایکسامپایر په کوم لینک چې دی په دې باندې چې کله تاسې لینک ورته د ایکسامپایر به تاسو ته په دغه شکل سره ګورئ. دلته موږ ته لیکلي دي 28 ډے لیفټ فار مایننګ، یعنی یوازې 28 ورځې کې تاسې نور هم کولی شئ چې مایننګ وکړئ. نو اوس به دلته موږ تاسو ته کله چې په لینک باندې کلیک وکړئ ډایرکټ تاسې ټلګرام ته بیل ټلګرام ته چې کله تاسې لاړئ په ټلګرام کې تاسو ته په دغه شکل سره دا خلاص موږ تاسو ته به دا په دغه شکل سره راخلاص شي. په دې کې موږ څنګه کار کولی شو. لومړی خو ټول تاسې پوهېږئ لکه څنګه چې موږ تاسې په همسټر کې د ټاپ له لارې کوینونه جمع کول. ګورئ دلته ټاپ می، په دې ټاپ می ما چې کلیک واخلم ګوره ما ته څه کېږي، ما ته بره کوینونه جمع کېږي. په دغه شکل سره تاسې د ټاپ له لارې هم کولی شئ. بل پکې مهمه خبره دا ده چې له دې ځای نه تاسې هره ورځ ځای کې مایننګ تاسې کولی شئ او دلته فرینډ چې کله تاسې راشئ په فرینډ باندې تاسې کلیک واخلئ. دا خپل لینک چې تاسې کوم نورو ملګرو ته لیږئ د هر نفر په سر تقریبا 15,000 کوینه تاسې ته درکوي. صحیح ده. څومره چې تاسې ډېر کسانو ته انوایټ کوئ په هماغه شکل سره تاسې ته ډېره ګټه درکوي. صحیح ده. په دې ځای کې مایننګ کولی شئ او فرینډ کې تاسې مطلب خپل لینک نور کسانو ته ورلیږئ. له دې ځای تاسې کولی شئ چې خپل لینک نورو ته ورولېږئ او هغوی تر څو جوین کړه. بل دلته چې تاسې راشئ دې برخې ته په دې ځای کې تاسې کلیک ورته واخلئ. کله چې دې ځای ته راشئ دلته تاسې کولی شئ چې ډیلی ریوارډ چک کړئ، مطلب د ورځنی کوم ډیلی ریوارډ چې دی دلته به تاسې کلیم باندې ورته کلیک واخلئ. صحیح ده. په کلیم باندې به تاسې په دغه شکل سره ورته کلیک واخلئ. ګوره 15,000 کوینه موږ څه کړه کلیم کړه نن ورځې. دلته تاسې کولی شئ د دوی د ټلګرام کوم چینل چې دی جوین کړئ 28,000 کوینه به تاسې درکوي. په دغه شکل سره کوم ټاسکونه چې پکې راځي هغه تاسې کمپلیټ کولی شئ. بل موږ سره تر ټولو مهم شی چې هغه دی ګوره دلته مایننګ برخې ته راشئ. په دې ځای کې مایننګ دلته ټاپ له لارې تاسې کوینونه ترلاسه کولی شئ. لکه په دغه شکل سره تاسې ټاپ کوئ. ګوره د ټاپ له لارې موږ تاسې کولی شو کوینونه ترلاسه کړو. بل دلته په دې کې تر ټولو مهم شی دی، په دې کې موږ سره مهم شی لیولې دي او همدارنګه ساتواره ګټه ده. ګوره دا ساتواره ګټه ده او دا لیول دا موږ سره مهم دي. برکمه تاسې باید په ایکسامپایر کې تر 10 لیوله پورې لاړ شئ. صحیح ده. او ساتواره ګټه هم باید ستاسې له میلیون څخه بری. نو دلته به تاسې راشئ په څنګه کولی شو موږ دا ساتواره ګټه خپل لیولې جګې کړو. نو دلته به تاسې راشئ دغه امپروو په نامه چې کوم یو دی دا وینئ په دې ځای کې په دې باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. چې کله تاسې کلیک واخلئ ګورئ په دې کې مختلف موږ سره ټاسکونه دي. صحیح ده. ګورئ دا مختلف دغه دي موږ تاسې سره چې هر یو 500 کوینو باندې موږ له 100 ساتواره ګټه راکوي. ګوره دې باندې زه کلیک اخلم. چې کله مې کلیک پرې واخیسته دلته به ما سره شی کېږي ساتواره ګټه به ما سره جمع کېږي. یعنې تقریبا په ساعت کې به اوس ما ته 100 کوینه راکول کېږي. په دغه شکل سره دا تاسې جمع کولی شئ، یعنې تاسې سره به راځي او په دې ځای کې ستاسې لیول جګوي. ګوره اوس اول لیول دی دا په همدغه شکل سره تاسې کوینونه اخلئ.
دغه په دې ځای کې به تاسې کار کوئ، تاسې نه به کوین مصرفېږي، په هغې کوین مصرف باندې به تاسې ساتواره ګټه او همدارنګه ستاسې لیول به پرې څه کېږي، ستاسې لیول به پرې جګېږي. نو دا په همدې شکل سره ترسره کولی شئ. بل دلته چې مایننګ برخې ته مونږ راشو، په مایننګ کې دغه ټاپ چې ورکوو، ګوره اوس 3 ټاپ ورکول کېږي. نو دا مونږ څنګه ډېرولی شو؟ بیرته به تاسې همدې برخې ته راشئ. ګورئ دې برخې ته به تاسې راشئ. چې کله همدې برخې ته راغلئ، دلته به راشئ مایننګ ته. مایننګ برخه باندې چې کله تاسې کلیک واخلئ، په دې ځای کې تاسې د خپل ټاپ چې دی مطلب ډېرولی شئ. پروفیټ فار ټاپ یعنې خپل ټاپ ډېرولی شئ. ګوره دوه وخته مونږ سره څو اوس به مونږ تاسې سره ډېري، نو په دغه شکل سره تاسې دا ډېرولی شئ. صحیح ده؟ نو ګورئ دوه وخته مونږ سره 3 اوس په تقریبا 4-5 ته به رسېږي. ګوره دا ټاپ اوس ګورئ 5 ته ورسېد. صحیح شو؟ نو په دغه شکل سره تاسې پکې ټاپ او دا لیول جګول. ته راشئ زه ستاسې خپل اکاونټ را خلاص کړم. دا اوس تاسې وګورئ، په دې کې ما ساتواره ګټه دومره زیاته کړې ده او همدارنګه کوینونه مې دومره جمع کړي. ګوره دا ټاپ له لارې ما همداسې کړي دي. همدارنګه زه تقریبا په 20 لیول کې یم. نو په دغه شکل سره تاسې خپل لیولونه ډېرولی شئ. صحیح ده؟ هم به پکې دغه مایننګ کوئ د ټاپ له لارې، هم تاسې کوم ریفرال ډیلي دغه پکې چک کوئ او همدارنګه دې ځای نه خپله ساتواره ګټه کوشش وکئ چې تاسې خپله ساتواره ګټه ډېره کړئ. صحیح ده؟ په دې برخه باندې تاسې ورته کلیک اخلئ. چې کله تاسې په دې باندې کلیک ورته واخیسته، نو دې ځای نه دغه کوم ټاسکونه څه شی تاسې سره راځي، دې باندې کلیک کوئ او دا تاسې کلیم کوئ، په هغې باندې تاسې ته ساتواره ګټه درکول کېږي. که بیا هم کوم ملګري سره پوښتنې کولی شي، کمنټ کې وکړي. د دې سره بیا څنګه ولیټ وصل کولی شو، انشاءالله په راتلونکو ویډیوګانو کې په هغې باندې هم خبره کړو. مننه.